په پاکستاني پوځیانو چاودنه خو چرته چا پرې کړې او څو تنه وژل شوي او پاکستان کې څه روان دي. سلام ستړي مشئ. تېر ماښام د پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پاکستاني پولیسو په موټر چې له دې سیمې تېرېده د سړک غاړې مین چاودنه شوې. د راپورونو له مخې چې شپږ تنه په دغه چاودنه کې وژل شوي چې درې پولیس او نور حفظي ځواکونه دي. دغه چاودنې مسؤلیت د پاکستان طالبانو تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی دی. یاد دې وي چې وروستیو کې په پاکستاني پوځیانو او پولیسو پرله پسې بریدونه کیږي او تلفات یې ډېر شوي. ځایي حکومت یې بیا دغه پیښه غندلې. څو ورځې وړاندې بیا د پاکستان صدراعظم عمران خان ویلي و چې له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې کوي او هغوی چمتووالی ونښود. مذاکرات یې رد کړل او ویلي دي چې پاکستان کې د اسلامي نظام تر حاکمېدو پورې به جګړه کوي. له وروستیو بریدونو چاودنو داسې ښکاري چې پاکستان د نامنیو بریدونو په لور روان دی او د پاکستان د حکومت د مخالفو ډلو تحریک طالبان پاکستان، بلوچ بېلتون غوښتونکو او نورو بریدونو د پراخېدو په حال کې دي. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. زه بیا ستاسو شکر ته راځم. خپل یو بخښونکي خدای وسپارم. د الله په امان.